السلام علیکم. تاسو په خپل موبایل کې د ورکوټ شانتي سیټینګ وکړئ نو بیا به تاسو موبایل چې تاسو ته څوک ټلیفون کوي نو تاسو موبایل به د هغه کس نوم اخلي. که تاسو سره نمبر نه سیو نو بیا به هغه موبایل چې تاسو ته د هغه شمیره وي دغه شانتي تاسو ته ټول میسج به هم پړاوي. که د واتساپ ټلیفون هم تاسو ته څوک کوي نو بیا به هم دغه موبایل چې دی نو هغه به تاسو ته د هغه نوم علي. ډېر زبردست او اسان سیټینګ دی. دا به تاسو څنګه په خپل موبایل کې کوئ. زما نوم دی حسین علي او تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل. راځئ تاسو ته په دې ویډیو کې وښیم. نو ټول اول به تاسو دا په خپل موبایل کې انسټال کړئ. د دې لینک موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی نو او په کمنټ کې هم دی. نو بس په کمنټ کې په لینک باندې کلیک کړئ او دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله انسټال کړئ نو دا به سمپل دلته په دې باندې کلیک کړئ. چې کلیک کړئ څه پرمیشن به دی غواړي هغه پرمیشن به ورته الاو کړئ او چې الاو کړئ دلته کې به تاسو سپیچ ټیسټ چې نو هغې باندې کلیک کړئ. که تاسو واورئ وګورئ چې څنګه خبرې کوي صحیح ده. بیا به تاسو داسې انټرفیس راشي. نو دا اوس وشو ډن شو. بس تاسو څوک ټلیفون کوي نو بس تاسو موبایل چې دی نو هغه به دا کس نوم علي. خو تاسو یو څو سیټینګ نور هم په دې کې کولی شئ. مثال په طور د کال سیټینګ دی نو دلته کې تاسو کتلی شئ چې څو پیرې دي تاسو ته د هغه نوم والي هغه نمبر دی. دغه شان کوم نمبر چې تاسو سره نه سیو د هغې دې تاسو ته ووایي نوم که نه کوم سیو وي د هغې ووایي که نه. دغه شان که لاندې راشي دلته کې از کالینګ دی یعنې تاسو ته مثال په طور کوئ چې حسین از کالینګ به تاسو ته وایي که نه. نو که تاسو بدلول غواړئ نو دلته کې تاسو بدلولی شئ. دغه شانتې په دې نورو څیزونو کې هم تاسو دغه شانتې سیټینګ کولی شئ. که اس ام اس ته راشئ نو دلته کې هم تاسو غواړئ چې ماته د میسج ووایي نو هغه دا اپشن دی. تاسو میسج وایي یا نه وایي نو هغه تاسو آن کولی اف کولی شئ. ټول سیټینګ کولی شئ. د واتساپ دپاره بیا سمپل دلته کې واتساپ د اپشن دی دا چې تاسو دلته کې آن کړئ صحیح ده. نو بیا به تاسو د واتساپ هغه ټلیفون چې کوم راځي د هغې نوم به هم وایي. نو بس دغه سیټینګز دي پرې کې دا تاسو کول غواړئ نو کولی شئ. که نه غواړئ نو هم دغه نارمل چې به دې کې کم دي خپل به هغه به وشي صحیح ده. نو بس دا ستاسو اپ اکټیو شو. اوس چې تاسو ته څوک ټلیفون کوي نو ستاسو موبایل به تاسو ته د هغه نوم علي. نو ډېر زبردست او خوندوره طریقه ده. تاسو په خپل موبایل کې یو پیرډ ضروري انسټال کړئ دا اپ. نو دا ونه ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.